محمود غزنوی رحمتullah علیہ دوت رحمتullah علیہ زکویم چې صاحب بادشاہ او د کمال بادشاہي یې کړی سومانات فتح کړی د دنیا علاقه فتح کړی دي داغه غلام دی ایاز غلام دی ایاز مشهور تاریخی خبره ده د بوسر ډیره مینه کوله د وزیرانو نه مسره زیاته مینه کوله د مشیرانو نه مسره زیاته مینه کوله د بچو په شانته به ایاز ساته نو یاد ساته چې چا سره د بادشاہ مینه شي د نور سره حسد پیدا کی هغه وی چې را د دې اړ وخت دی خو موږ هم هغه ډیوټي کوي چې کوم ډیوټي کوي موږ فاصلان یو دا خو برایو لما پلار خو اصیلو د پلار خو برایو لیکن محمود غزنوی بلاغ انتہائی قدر کا وہ خیال بے والا ساتھ او سر جامع بے چک ایاز گوری چی دربار ترازی شاہی جوڑا باچے باقاعدہ دا بیت المال نا مقرر تنخواہ مقرر شاہی جوڑا کی براتا ایاز چی رازی گوری لما مجلس تا شاہی دربار تا نو تاج بدی پسری او تاج کے بدی ملغلر لگی دلی او تاج کے بری ہیری لگی دلی او جواہرات پہ لگی دلی او یاقوت و مرجان پہ لگی دلی او جوڑا بدیم شاہی جوڑی قیمتی اعلی او نور چی شاہی کم لباسی گوری تباغا چے دا اڑلو دا محمود غزنوی ایاس چی بکلا دربار تراتنو پدا غشان کے براتا وزیران نورو پلد دار شو یا خدا پاکا صلیخ غلام دے او دور عزت ورکوی جزا نینے جدا کئی دس عزت والا ورکو منزال پخپل جامعیلو جوڑے اخلو دتا سرکاری جوڑا میلاو دا زمون دا سے تاج نشتا مون وزیران مشیران یو لکه دتا چکم تاج پسر دے سمر قیمتی تاج او قیمتی ہیرے او قیمتی جواہرات دا پسنگ خدای دا بادشاہ دا کردے دے میرا بانا کردے دے اللہ بے اخوالانا حسد دیر خطرناک شیر ایک بارے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا چا پزلکی چے بل مسلمان تحسدی دا عرفات پا میدان کے مخدین بخی دا چا پزلکی چے مسلمان تحسدی دا لیلت القدر اگا خاص وقت چے اللہ دا ارچا دعا پا کے قبلی دا غی وقت کی ردی سپیر دوام نقبلے گی ولی نقبلے گی عزت دا اللہ پلاس کے دے عزت خدای ورکی دا اللہ خدای عزت خدای ورکو توی دا ولی نتپا خدای تراس کے نامال خدای ورکی عزت خدای ورکی دا حسن خدای ورکی بچی خدای ورکی علم خدای ورکی خانی خدای ورکی موٹر خدای ورکی کارخانہ خدای ورکی مستعلا ولی سوزی ولی خپکے گے دا ولی نلاتا پا خدای ترازو کا او العیاذ باللہ تا تا پر اخپل سپیر اقل کے خدای بے انصاف اخکاری العیاذ باللہ خدای خدا ساڑی لخدا مال او عزت نو پکار نو سا مطلب چه خدای بے انصاف بھی کردی دا تا تا خدای ناپوی اخکاری العیاذ باللہ چه زر پوی ما دل دا نعمت نو پکار خدای نو پکار والا تا تا خدای ناپوی اخکاری بے انصاف پرت اخکاری پا خدای تیراس کے دا دیر خطرناک شیر حساد طول وزیران مشیران دا دا غیبت کئی جلی راشو گرے غلام تا بادشاہ دیکھو اس کا مقل سڑے دے سادہ سڑے دے غلام لے دون مرتبہ ورکا شاہی جوڑے تے گورا او دے شاہی لباس تے گورو تاج تے گورو دے ہیرو جواہرات تے گورا بادشاہ یو ظلم پدی پویشو چدا وزیران خود سر حسد کئی نو بادشاہ خپل وین لے او خپل ټول نوکران شاہی دربار کے کینول او اعلانیو کا یازم کینو ویچے نن تاسو سقوالے نو وائد در کو چابے وائد بس خوشحالیم نن چی سقوالے وائد در کو دور اقلم ناشنا شید یہ وزیر ویسے زمان خود دمر لکر روپے پکارے ورکت بل وزیر پاس زمان خوجی دا پلان کے وین دا دوڑے را مخوخلو تاس پا دربار کے دا دامتا شو بل وی زما خو مکان پکار دی مکان ستاسو زما باغونه پکار دی ان داتا باغونه بل وی زما زمکا پکار د استاد مکه بل وی سه مال ترقی پکار استاد ترقی شو ټول د دنیا مالونه او دولتونه غوښتل چې بادشاہان خوشاله لري یو شی ارجاله ورته چې څوک کې غواړي ایا زل خاموش شاته ونان نه لکه آیا دنیا سيزونه دی غوښتل خزانه لوټ شو ته څنګه غواړي سیب زد چکم شو غوالم را بے کے
دا خدای قمق ما خو اعلان وکړ هغه ته نه ګوري جایداد مې ورکړ اول ته نه ګوري باغونه مې ورکړل مرابع مې ورکړل اول ته نه ګوري چې دومره سودونه مې ورکړل او ته وایې رابع کې دروغ درته وایم څه وی صاحب اسې نه چې رایه نه کې تا په ما د دروغجن ګمان کې زه دروغ وایم رښتیا وایم وایه وی چې څه غواړم راکې راله او بلکل چې ته څه غواړې زه در کوم نو ایال د بادشاه په سر لاس کېښود محمود غزنوي وی له ما ته پکارې نسبونه یې پکار له ما ته پکارې ځکه خو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وی که ما له خدای جنت ته بوتلم او ما له رب العالمین د جنت او د 2 رکعات مونځ اختیار کوي چې 2 رکعات مونځ کې که جنت ته دی نو زه به 2 رکعات مونځ غوره کړم خو جنت به غوره نه کړم لکه داسې وی دا مونځ خو خلک جنت نه کوي دا دونه چې دا ټول عمر مونځونه خلک څه نه کوي خو دې نه کوي چې ما د جنت پیلو شي وی نه 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 په جنت زه خوشحالېږم په جنت به زه ځان والمه په 2 رکعاتو به الله والم الله به خوشحاله شي نو چې الله خوشحاله شو بیا جنتونه پکې څه دي د هوښیار انسان نو ایاز د هغه په سر لاس کېښود ویل ما ته پکارې دا اوس وایه نو بادشاه ټولو ته مخ ورواړو وی تاسو هسې د سره حسد کوئ هم لیدل تاسو مالونه خوښو وینځې غلامان هم خوښو ما کې هم غرض نو د ما خزانه هم برباد کړو تشه هم کړه د مال دولت نه دی پکار صرف زید پکار لیکن هغې خلکو په حسد باندې نه ختمېده بیا به هم د ده غیبتونه کول او حسدونه به کول نو یو ځل دا او محمود ته خو پته و محمود غزنوي ته چې آیات د کومې قبیلې سره دی نو ځل چې مجلس کله چوټي شو برخاست شو نو آیات لال خپل کور ته او بادشاه نور وزیرانو ته د نه پټ اطلاع وکړه چې تاسو کښېنئ تاسو سره مې ضروري خبره ده ایاز غلام رخصت شو او مشیران او وزیران یې ټول ایثار کړل چې لږ ساعت تېر شو نو مشیران او وزیرانو ته ویل راځئ چې ځو صاحب چېرته ځو وایي ما پسې راځئ نو نه یې د ایاز په کور ور دننه کړل بادشاہ ته خو ټیم معلوم و هغه ته خپل غلام معلوم دی خپل نوکر معلوم دی وی اوس مخامخ ایاز ته ګورئ ګیرلی نه ورته ګورئ تماشه کوي چې دی څه کوي نو ایاز څه چل وکړو ایاز دغه شاهي جوړه لر کړو ای بدله کړه فورا تاج یې هم لر کړ جواهرات او هیرې چې څومره ای لرې کړې او د غلامۍ هغه زړې جامې یې واچولې کوم وخت کې چې دی غلام او کم کمیس پرتوب به یې غوسته هغه کمیس پرتوب یې ور واچول ځان ته او هغه سخا ټوپۍ چې د غلامۍ په وخت کې وه سخا ټوپۍ په سر کړه او هغه سخا څپلۍ چې د غلامۍ په وخت کې شلېدلې وې هغه یې واچولې او هغه سخا جامې چې ټوکړو ټوکړو والا وې او سخا څادر ټوکړو ټوکړو والا هغه یې ځان نته وکړو اینې ته مخامخ ودرېده اینې ته او څه وایي ایاز قدر خود بشناس ایاده خپل ځان ته وګوره یې څه شی ځان ته وګوره څه شی دا کوم څیزونه چې دي او دا خلک راته پسخېږي دا خو د بادشاهي عزت دی چې ما لی راکړی دی په حقیقت کې ته دقه شی چې دا شیشه کې زه کوم ځان ښکاري ایاز قدر خود بشناس خپل قدر پخپله وپېژنه دقه شی چې دا شیشه کې درته کوم ځان ښکاري دا نور خو د بادشاه د طرف نه عارضي څیزونه دي بادشاه راکړي دي جناب که څوک به سوچ وکړو مطلب څه شو مطلب دا که نن بادشاه غصه شو او چې تاجو غورځوه دقه روپۍ به مې په سر که نن بادشاه غصه شو چې ښه لرې که دا شاهي جوړه دا به اچوم که نن بادشاه غصه شو چې دا قیمتي سپلی وغیره دا د لرې که وغورځوه نو دا به اچوم او که نن بادشاه غصه شو چې دا قیمتي څادر د ځان نه لرې که نو دا ټوکړو والا به اچوم نو ایازه ګورې دقه شی یې ښه دا نور څیزونه د بادشاه د طرف نه دي که خوښې وي خو وي به وکني نو وا به اخلي نو اوس به مونږ د خپل مقصد لم راجو مونږ څو څیزونه یو وایه اول څه دي اخر څه دي او خېټه کې کوم ډیران پروت دی دا باقي حسن دا باقي جمال دا باقي عزت دا باقي جامه دا باقي بچي دا باقي دولت دا خدای د طرف نه دي نو که ویې غواړي نن نو نن یې مغشتي شم هغسې د غلو کدو به م پرېږدي داسې ده که نه ده یا او غواړي بچي به نه یا به څه کې
چې اوغواړي نو سپلی به دې وي خو نه به شي پخپو کولی خپې به دې پالج ووایي پرتې به یې بوټان خو بوټان به نه شي پخپو کولی چې اوغواړي نو پټکې به دې مني چې اوغواړي نو دا خشته جامې به دې مني او چې اوغواړي نو په داسې بیمارۍ به دې رنځور کړي چې بیا به د هغه خشته مخ نه چپړه توری جوړه شي ښکلې مخ نه به دې چپړه توری جوړه شي نو بیا څه کوې خشته وجود دی ابه دې چپړ شي چپړ هغه ښکلی حسن دی دی ابه لاړ چې خلک نه وایي یاده جي چې دې ځوان و که نه څومره خشته و څومره ښکلی او چې ناجوړه پروت یو څوک ورشي څنګه خشته ځواني وه ورشه وګوره اوس پې هم نه پېژنې هلکه وایي داسې که نه وایي عیال قدر خود بشناس قدر خود بشناس عیال د خپل قدر وپېژنې شیشه کې چې کوم ښکارې ګورې دغه او دا زیاتي څیزونه خو د بادشاه را طرف نه دي په سکنډونو کې اخېستي شي بیا به هم دقه جامه کې ګرځي دقسې به مونږ ځان ته وګورو چې دا څومره عزتونه دي که د مال دی او که د بچو دی او که د دولت دی او که د ښځو دی او که د کارخانې دی او که د موټر دی چا را کړی دی الله امانت دی د الله د طرف نه نو چې د الله را طرف نه امانت شو چې غواړي زما قسم په خدای په نیمه شپه کې بیا د نوالي سار چې پاسې سپهلي اقا اصل ته نو موږ هم دقه ټکې به وایو چې ای فلانکي زه به ځان یاد کړم ځان به یاد کړم تا نه یادوم ای فلانکي ای مولا قدر خود بشناس هېڅ شی نه خپل ځان په خپله وپېژنه ځان کې عجیزي پیدا کړه بل اصل ته وګوره هېڅ بم نه ټیک ټاک به ګرځې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی فوج ورسره دی امیر المؤمنین دی جناب وی دبدبه د ورود دی او د مکې مکرمې نه بار لاړ نو په یو غر ودرېده لښکر ورسره دی نیغ ودرېد خلک هم ودرېدل چې دا امیر المؤمنین څه کوي ولاړ دی هغه خوړ ته هغه وادي ته لاندې نیغ نیغ ګوري صاحب څنګه ودرېدی څه چل شوی دی مور دی د پاسه در باندې خوشحال میدان دی او غر دی تاسو په سفر روان یې ولې ودرېدی وی عمر ته یو زړه خبره یاده شوه وی دا غر او دا وادي وه دې کې به مول خان سرولو سپلی به مې نه وي سرمن به مې خو پورې تړلې وه سپلی به نه وي جامې به نه وي یو لک به مې والو نو وی ماله د اوښانو د سرولو چل سم نه راته د نورو خلکو چې به اوښان د شپې کور ته بوتلل نو ماړه به ما به بوتلل نار به نو پلار به راته غوسه شو او راته به وی ای عمره تا نه به سل سړی جوړېږي د اوښانو د سرولو په چلم نه د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږي تا نه به سړی سین جوړېږي بچه د خلکو بچي اوښان بوځي او ساربې راولي او ته نار بوځي او نار یې راولي نو د اوښانو د سرولو په چلم نه پوهېږي الله ای عمره دا خپل ګریوان یې دقسې ونیوه ای عمره اقه اوښانو سرولو والا کسې ګورئ هغه اوښانو سرولو والا تاله به پلار پیغور درکو چې د اوښانو په سرولو نه پوهېږي عمره اوس درته خلک امیر المؤمنین وایي اوس درته خلک خلیفة رسول الله وایي چې د پیغمبر خلیفه او د مسلمانانو امیر عمره دا ستا کمال نه دی دا د الله او د رسول الله مبارک برکت دی یعنې تاله خو د اوښانو سرولو چلم نه راته او چې کله مصر فتح شو مصر قافله روانه ده مصر ته او د مصر بادشاه حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه دی مصر فتح شو قافله روانه ده غلام ورسره دی یو اوښ د ده او د غلام په شریکه دی اوښان کم دي او خلک ډېر دي غلام یې وایي ما سره یې تړه کړې وه چې دونه مزل به زه کوم بیا به ته بره خېجې اوښ باندې زه به اوښ نیسم او بیا به زه کوزېږم ته به په اوښ کښېنې ما یې حضرت زه غلام یم او ته مې مولی سردار زه غلام یم او ته امیر المؤمنین بادشاه زه غلام یم او ته د پیغمبر مبارک مضبوط صحابي شرم نه دی چې زه په اوښ ناست یم او تا پړي نیولي وی نه هېڅ شرم هم نه دی علي صاحب زه به هر څه چې کوم څه طریقه به جوړوم خو ته به
بدرخنا نكودي ما بقوليني ولي مدينة شام خير لك بالفرض لستلك دم قافله به دمکو زب خیر دی بل چا سره نمبر بدلو توک مهربانی کا شرم دی خلق بسوي دی خلق پریدا الله بسوي خلق سکے خلق پریدا الله بسوي دی سفر کی اس موت آیا برابر یو وچ کلا عمر برا سور دی خپل نه تراله کوزی دا او ماته خېجو یا سبا تب پلي ولی د برا ناسم خېجا کدا قیامت پر زمانہ الله تاسو کی عمر تم زما بنده او دم زما بنده معزز سامعین د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په خپل او بهترین आवाज باندې د اسلامي واقعات او مختلف بیانونو اوریدلو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. عمر تعالی مم غلام جوړول شو د پځه دنه مم بادشاہ جوړول شو د مستار الله اسلام دې کو د دونه دونه مې کوی کو او حضور پاک فرمایي مماليككم اخوانكم صح كل پیغمبر دي استاسو غلامان منزي نوکران لیبر دیالیمار کلاس فور دا استاسو رونه دي الله دا استاسو رونه دي اگر زمانه کی غلامان دی زمانه کی دا لاس لاندے جعلهم الله تحت ایدیکم دا اللہ ستا دا لاس لاندے روستی دی افسر نچکم ما تحت دی دا افسر لاندے دی کلاس فور دا افسر لاندے دی دا لاندے کسان دا 5 سکیل 7 سکیل والا 11 سکیل والا 14 سکیل دا 17 والا لاندے دی اگر 17 والا دا 18 دا 19 والا لاندے دی اگر 18 و 19 والا دا گورنر و دا وزیر اعلی لاندے دی گورا دا ٹول یو دا بل دا پاس دی نو سوک چی دا چا دا لاس لاندے دی دا بارا با سر ظلم نکی استاد لاس لاندے چی کم خلق دی جعلهم اللہ تحت ایدیکم دا استاد قلم و دا لاس لاندے دی نو چی اغا انسان چی بل دا ضرور مسلمان دا اغا دا لاس لاندے شو نو چی تسخرینو اغلب ورکے رانا گدا بنکینے چی تس آغوندے پاگا با آغوندے او دا سے کار باوتا نس پارے چی دا غی غریب پا وسکینے دا وسلان نے ڈیوٹی با پھیکے ظلم بنکے دیاوی مار سرا مزدور سرا با ظلم نکے کلاس فور سرا با ظلم نکے ما تحت ملازم سرا با افسر ظلم بنکے جاتے بنکے دا خو خدای پاک تعالی رتبه در کو دی د الله تعالی د کو تم خدای داسې جوړول شو دلم مستا پشان جوړول شو ظلم نه کې دا پیغمبر مبارک نه نو سبا سم مدل و عمر کو امیر المؤمنین غلام پړی نیولې او بیا به سم مدل عمر پړی نیولې د اوسه غلام بغیر نست داخله مصر ته نږدې شو چې مصر ته نږدې شوه اوس اتفاق دا ګوره چې دغه ځای کې د غلام د سورېدو نمبر راغی عمر زر ودرو او ته ټوپ یې کړی غلام ته یې ورخېجه صاحبه بس خدای ته وګوره د مصر کورونه دا دې ښکاري مخامخ او خلق ستا استقبال لروته دی د مصر خلق د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو دبدبه وجي یو روبو دنیا دې استقبال لروته دا او چې داسې حالت کې ته ورننولي چې تا پړی نیولي او غلام بره ناست دي نو دا موږ له شرم نه دی او ستا بېدتي نه ده شرم نه دی بېدتي نه ده خلک به څه وایي او مصر کې ټول عیسایان دي جي هغوی به څه وایي موږ پورې به خاندي غلام به بره خېجه وایي خېجه ظلم بنا کوم اوس نمبر زما دی چې پړی ونیسه خلق به هر څه وایي اولې وایي او چې د قیامت پر ورځ زما رب ماږ د ګریوان راونیسي ما او تا کې څه فرق دی تم د خدای بنده او زم د خدای بنده ته چې څه خورې زم خورم څه فرق دی زما او تا ته د آدم علیه السلام زوی زه نه یم او ته مې بل ځای نه خو نه یم ګوره هغه جوزي
دا خو بیا نه ده چې ما له خدای دا منصب را کړی تا له خدای دا منصب نه یې را کړی نور خو موته یو شي یو سرمن یو غوښه یو مطلب یو شی برخې دي ویښې جو غلامه خودرو بیا د پړې نیولې دي صاحب تماشې له خلک راغلي دي استقبال له راغلي دي عیسایان هم دي عیسایانو سره خپل کتابونه دی هغې کې ګوري هغې کې د حضور پاکو د هغه د ملګرو صفتونه دي A garden bright with eternal spring. Subhanallah, every soul feels like Inshallah. دا پیغمبر مبارک د دویم خلیفه کوم صفتونه دي ادا نه دي امیر المؤمنین هم غلط دی چې هغه کوم خلک پیژنده عمر هغې نه نه هغه نه دی دا چې پړې نیولې دی دغه امیر المؤمنین دغه دی چې وی کتل کتابونه وی ټیک ده او زمونږ په کتابونو کې یو صفت دام دی چې دی به د خپلو غلامانو نوکرانو عزت او قدر وکړي ومولیدل نو صاحبه چې ورسېدل گورنر هاوس ته ابو عبیده بن الجراح چې کوم ځای کې دی نو ستړی و دمه شو وی لمبل نو حضرت ابو عبیده رضی الله عنه والا یو خشته جوړه راوړه ځکه د عمر فاروق جامې شلېدلې وې او په کیجاوې کې چې کودېده د اوښ په کیجاوه کې لږې نورې مشلې دی نو کېناست هغې پستن تر وګنډلې نو ابو عبیده بن الجراح والا جوړه راوړه وی حضرت اوس به دې گورنر هاوس ته دا دغه راځي عیسایان راځي اهلی کتاب او تا سره به ملاقات کوي نو جامې دې شلېدلې دي او کیجاوه کې نوره مو شلېدله نو مهرباني وکړه دا جوړه واچوه I walk this path. ورته دا کوم ځای وه وی صاحب دا سرکاري جوړه ده که نه سرکاري جوړه خو اجازت شته که نه تا دپاره امیر المؤمنین دا واچو وی څلی واچوم وی ډول دپاره وی کفا بالایمان زینتن وی د ایمان نه بهترین ډول بل نشته ما کې د ایمان ډول قسم دی چې عیسایانو کتل ایمان دی راوړه زمانو دا شیطان کې پیدا کا اسی تاسو یو مثال در کوم چې تاسو په پیښه د غنم کمه دانه چې تا په دې لاس کې نیولې وي او صفا سوتري دا هیڅ فایده نه ورکوي هسې به پرته وي خو چې دا دانه په ځمکه کې ور واچوې او په ځمکه کې بیا جم دی پرته وي نو بیا څه فایده نه ورکوي خو چې دا په ځمکه کې خاورې شي نو څه شی جوړېږي بیا ته بوټي جوړېږي تر څو چې د غنم دا دانه په لاس کې پرتی الماری کې پرتی کندو کې پرتی په ځمکه کې محفوظ پرتی دې نه سم نه جوړېږي خو چې دا خاورې شي د دې نه خشته بوټي جوړ شي بیا د دې نه سل او شپږ شلې دانې جوړې شي د ګلاب یو پوټینې غوندې تخم یو تخمي دانه چې لاس کې پرتی هېڅ فایده نه ورکوي دکان کې دا تخم پروت دی هېڅ فایده نه ورکوي خو که دغه تخم دې په ځمکه کې وکړه نو دنه ګل جوړېږي که دی نه جوړېږي چې خاورې شي نو ګل کېږي دانه چې خاورې شي نو بوټي به نیسي او تاله به کله فایده درکوي چې د میچن لاندې راشي او دا ډکرې ډکرې شي او دا زره زره شي نو تاله به خیر لاله فایده درکوي او چې روغه پرتې هېڅ فایده دله نه درکوي دغه رنګې انسان که دې بل مسلمان له فایده ورکول غواړي دې بچو له فایده ورکول غواړي او دې ځان له جنت او دنیا ښه کول غواړي دې به ځان خورې کوي نو هله به د ده نه بوټی جوړېږي دې به ځان خورې کوي د ده نه به هله ګل جوړېږي دې نه بغیر کېږي نه انداز هم دقه دی د انسان مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ډېر لوی عالم زمونږ د دارالعلوم دیوبند بانی دی دارالعلوم دیوبند د جوړ کړی دی لوی عالمو ډېر لوی شخصیتو د نقلي علومو سره د عقلي علومو لوی مهارت یې لره الله ولې عجیب علم ورکړی د مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الهند صاحب استاد او چې دا څومره نن ته په دې هندوپاک او په دې نورو علاقو کې اکثریت علما ګوري دا په سلسله د سند کې ټول دته رسېدلي دا چې کوم مخالفین بد وایي د دې سندونه که دې وکتل نو دا هم دته رسېدلي چې دروغ بیا خبره ده که یو سړی دروغ وایي دنه بهر نه دي
استادانو के लिए दाखिल I long for you. गौजल चाह होता वे हजरत आपको तो अल्लाह ने बहुत बड़ा इल्म दिया है अल्लाह हजरत ډېر علم در چې کوم مسلې تاسو درنه کو یوازې مسله نه په عقلي دلیل او په نقلي دلیل پوهیږي دومره لوی علم تعالی الله درکړي وی جلال او دیوال ته ګوتونی ولا وی آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے محمد قاسم اور اس دیوار میں تھوڑا فرق کوئی فرق نہیں اس دیوار محمد قاسم اس دیوار جیسا ہے محمد قاسم اور دیوال منس کے اس فرق نہیں تدق دیوال پشن یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہوگی اللہ مہربانی راشی نو قاسم سے بدم جواب در کی اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو تو قاسم دیوار جیسا دیوار پشن مولانا زمون وی شخصیت امام مالک رحمت اللہ علیہ تپوس تیرا مسئلے کی گی بلا ادری نہ پوئے گا بیا دی تپوس کی گی بلا ادری نہ پوئے گا بل سالی دی تپوس کی بلا ادری نہ پوئے گا بل سالی دی تپوس کی لا ادری نہ پوئے گا سلویخ تو مسئلوں کے وے نہ پوئے گا ببل مجلس کی دی تپوس کی گی پشپک دیر شو مسئلوں کے وے نہ پوئے گا خبر اخلاص دا عجزی نورزی بات نہ پوئے گا اس پہ نہ شرمے گی مولانا قاسم نانوتوی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ در ریل گاڑی سفر کے روان یو سڑے و سر پر ریل گاڑی کے مرگلے اگر سڑے لگیا شو دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ نے تپوس کی ویدہ کم دے سڑے سادہ گندے جٹ سڑے ویزا سیب دا نانوتا ہے نانوتا پہ ہندوستان کے علاقہ دا یاروی پا نانوتا کی یو مولاد و شرف علی میں دے تو دیکھو پخپل دے گا پہ جنی خوینا نانوتا کی یو مولاد و شرف علی میں دے موری دری چے دیر خراب سالے دے دوی یاو ٹک وے یارا دیر گمراہ دے بس غلی شو بدر دے شروع کو کنزل شروع کو اگر سری پر طول لرد مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بدر اور دے غریب ہوتے چپناس دے دونا تب ہوتے تو کہ مرگیر سکے ویدم نانوتا تا دے سکلر دابے پورا سیدلا مولانا شرف علی تانوی کو دے دا اور دا سلیم کو دے دا نو دی بڑا بابا سر غٹ پاندو غٹا ہوا سر مولانا اشرف علی سے بتوی مرگری دا غټه راکچې د سره اوچته کړ ایمو سره اوچته کړه بل سړی کم از کم مرای نه خو باندې ولې تا خدای به خو بس اسې ټول لار باندې هغه د انصار نه شروع شي ما هم پورې زما کنزل ما ته ته سمسبت کړی صفای خو به کم از کم ورته کړی و چې ورو په تماره ته گمراه وې د گمراه نه ما تا به ما کې صحیح لیدلې دي چېرته ته صحیح خولې دي ما کې دایبونه نشته خاموش پان و سره بیلو چاہتا ہے تل سره ویلو کم از کم ما خوبه تیرو لیوے کنا پان و سره بیلو چاہتا ہے پل دیتا ہے بوتا بابا توی رازا تلی میل میں کنا نو ما سره بدا ممو کے او بیا بخبل مقصد دلال شے ڈوڑای بمدر باندے خوڑا بابا او سره لام ڈوڑایم کے خوڑا بیٹک کے دامیم کو دامیم کو نا بابا وتوی یاره تا خو خدای خوشاله که ته خو ډېر ښه سړی تا خو زما ډېر عزت وکړ پند دې را سره راوړو ډوډۍ دې را باندې وخوړه دمه دې کړم او ته ډېر زیات ښه سړی وی دې جومات کې امام څوک دی وی دې کې زه امام یم خطر دې جومات امام او یاره معافي غواړم وره ما ته خو پته نه وه چې ته ملا صاحب یې پتا مې پان راوړی دی معافي غواړم وی نه هېڅ خبره نه ده ماسپښین بانګې وی چې بانګي وي نو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه بابا ته وي ویزا اوس کته دینو تتلی شي تا کلی کې څه مقصدی او هغه پر څه دینو تتلی شي وینه مونږ کوم نو لاړ بشم اوس بانګو وکنه وړي څه چې بانګي وي مونږ کوم لاړ بشم وې دې جمعات کې ستا مون نکېږي ولی نکېږي دا خدای کور نه دی وینه را چې کوم د جمعات امام دغه پسې دې مون نکېږي
سړی شکی شو جمعه امام خو ته اوس نو چې دلته د امام یو کله د امام کنه نو تا پسې مشین مونږ کېږي ته څومره ښه سړی یې وایي نه ستا ما پسې مونږ کېږي وایي سهار نه ماښامه پورې ډبې کې د کنځلو کړ دغه سړی ما پسې د کوم ځای لمونځ کېږي چې ما ته خو چا غلطه وي ما ته خو چا ستا ډېر بد ویلي ما ته خو داسې ویلي داسې ویلي پښتو ورته پرېوت معافي غوښتل او هغه سړی د مولانا شریف علي تھانوي رحمت الله علیه په ګهره معتقدینو کې شو کوم د هغه خاص جوړ مریدان چې دي عاجزي ډېر لکه ماشي دی ځان به خاورې کې نو کمال ته ورسېږي او که سر داسې اوچت کې نو رب ذوالجلال په قرآن شریف کې فرمایي الله پاک انك لن تخرق الارض لا تمشي في الارض مرحا کبرونه مکوا دا کبر چال مکوا بای سړی په لار دي کنه مټي وای مټي موا دا کبر چال مکوا بای سړی صادر بل شانتی کی صادر کې کبر اظهار کی بای سړی ټوپه بل شانتی کی دا ټول د کبر نه خېل یوازې مټي وال نه دي مټي وال د کبر ځان نه خل دا ټوپه کې پخکر کی پتندی کی دا ځان نه د کبر نه خل بای سړی جامع بل شانتی کی صادر دا سراوالی او بل شانی دا دن نتو کی دم دا کبر نکر او بای سړی پینسی ځان پسې راکاږي پینسی اوږدی کی ازان پسې راکاږي دم دا کبر نکر ربه نکې ټوپه مو پخکر کوا ملا ټوپه سره پخکر کې مټه موا خدای به دل شلی کی په مرا کاږه ځان پسې په بده خدای شلی کی پر څو ځان پسې مرا کاږه هغه سړی نه چې په لټرین کې ناس وي هغه سړی نه چې لږ سات مخکې غسل خانه کې د ځان بربند کړي ته هغه بربند نه څاري ساخه ته کې سپراته دي قبر باندې کې قبر الله خپه کېږي الله به خپه کونه الله به خوشاله ساتي ارسه به خدای درکړي قبر باندې کو انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کډېر مټي اوه او خپې ګامونه غټ والي نو د ځمکه جوړې شو ناس سر اسمان ته رسولې خدای مقابله کوي خدای مقابله نشي کولی همیشه ځان دین سره متعلق وساته بس دین سره متعلق بس دارالعلوم دیوبند کې مولانا عبدالسمیع صاحب یو لوی عالم تیر شوی دی او په دارالعلوم دیوبند کې مشکات شریف درس کو مشکات بیل ولا مشکات شریف د حدیثو کتاب دی په دې وړه دوره کې زموږ استادان خي او تقریبا د دې ډیرو احادیث یو مجموعه ده د بخاری شریف او د ترمذی شریف او د مسلم شریف او ابو داود شریف دارمی او د مستند احمد ډیر کې احادیث پکې لا جمع دي نه جوړ شو غريب نا جوړ شو داسې نا جوړ شو چې مرض وفات ته نږدې شو او داسې وخت کې نا جوړ شو چې مشکات شریف په خاو درس کوي په دې نیمه کې نا جوړ شو بیمار شو نو محتمم صاحب ته درخواست ولی کدم د دارالعلوم دیوبند وی زما د نوم نه دا کتاب کټ کا ځکه زه بیمار یم او یقین نه لري کله جوړ شم برابر طالبانو جون تبا کېږي زما د نوم نه دا کتاب زما د پیرډ نه کټ کا د سلیبس نه نقشه وته مونږ وایو ټایم ټیبل یا سلیبس تاسو ورته وایي د ټایم ټیبل نه د نقشې نه زما د نوم نه دا کتاب کټ کو بل استاد پسې ولیکه چې بل استاد یې وښیي چې د طالبانو جون خراب نشي نو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته پته ولګېدله نو محتمم ته پام کا وقت نه کې درخواست باندې عمل نه کې صبر کوا نو مولانا عبدالسمیع صاحب لا ملاقات لاله مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کورتا د عیادت په خیال کې د بیمار کرسی ته څنګه صاحب بس خیمه بیمار ما ورېدلی چې تا دارالعلوم دیوبند ته درخواست لیکلې استعفا دی لیکلې ده او صاحب نور درس شم کولی بیمار سری پکې لیکلې دي دا دې لیکلې دي چې د ما د نوم نه دا کتاب کټ کا او دا مې ولیکل ولې دې لیکل ځکه مې ولیکل چې د طالبانو جون خرابېږي کتاب پرېږده چې بل استاد پسې ولیکي
زما د نوم نه کټ کی نو طالبانو ته پړی شروع شي کتاب کوته حدیث وای الله اکبر مولانا حسین احمد مدنی هو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه اور تسوی عبد السمی ودا دې نه لخوا چې د قیامت پرز د الله دربار ته روانه او مشکات ته تخ کې نیولې نه لخوا خلاصې وی جلال هغه مو جلال وی حضرت ولی میں نه د خواخه خو طالبانو زندگی او جون خرابېږي وی نوم نه مکټ کوا اسې ورته ووایه چې تر څو زه ناجوړی مو دا کتاب د هغې پورې بل څوک وایي او که زه جوړ شم بیا به یې شروع کړم خو نوم نه مکټ کوا چې ته داسې وخت کې د دنیا نه لاړ شې چې ستا نوم باندې په دارالعلوم دیوبند کې په سلیبس او په نقشه کې مشکات لیکلي شوي چې قیامت پر ورځ خلک پاڅي د قبرونو نه نو چې عبدالسمی ترخ کې مشکات نیولي او د حضور پاک حوض کوثر او جنډې له روانې اکابرو دا شان مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه چې د خپل زمانې د بر صغیر و پاک و هند لوی عالم نو بابا جی وی زمکه د پاس او اسمان لاندې دغه وخت د عالم دی وی د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه علم شوما مولانا حسین احمد مدنی دا په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث وی علم خدای ورکړی لوی علم دا ټول مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دا ټول شاګردان پاتې شوي دي وی ملمه شما نو چې ملمه شما نو چې ډوډۍ ته کېناستېدو نو یې لوټۍ راواغېسته او ما ته یې اوبه اچولې سپینګیري ملا ته ګوره شیخ الحدیث ته ګوره افغاني صاحب هم په دارالعلوم دیوبند کې مدرس و هغه سپینګیري ملا شیخ الحدیث ما ته اوبه اچوي اوبه دې ته خاکساري وایي ما ورته وی حضرت اس سے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے حضرت ملمه مو په دې د خفه کېږم زړه ته مې تکلیف رسی چې ستا غوندې شخصیت سپینګیری او شیخ الحدیث او بوډاو د استادانو استاد ما ته اوبه اچوي اسه وایي وی ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے زپا ملمه سو کوم زه په سنت عمل کوم سنت دا نه دي چې نبی علیہ السلام ملمنو ته اوبه اچولي دي سنت دا چې د ملمه قدر عاجزي سنت دقه دي د پیغمبر مبارک چې د ملمه قدر بکې د ملمه احترام بکې عاجزي بکې د ملمه په مخ کې دقه سنت او خدای سنت عمل کوم ملمه دې خپل کار کوي نمرو دنیا دقه دي اصل تبګورو او د ایاز خبره بدن ته مخ کې کوو چې ایاز قدر خود بشناس خپل قدر خپل ځان او پیژنه چې ته څه شي اس بنی بیا عصبه ټیک ټاکی دماغونه به کبر واسو بیا کبر بنی لاسو کې به کبر نه کو لباس کې به کبر نه کو چال کې به کبر نه کو په خوله به کبر نه کو مسلمان ته به سپک نه ګورو ګاونډي ته به سپک نه ګورو لیبر او مزدور ته به سپک نه ګورو ما تحت به سپک نه ګورو بچی ته به سپک نه ګورو غریب ته به سپک نه ګورو غریب خدای پیدا کړی تانم خدای د مال غشتی شي او چې کم سړی په صحت روغ دی او پهلوان دی او بل کمزور دی په صحت هغه ته به سپک نه ګورو بس دا د مسلمان خاصیت دی ځان به اوچت نه حساب کوي بس هر مسلمان به خپل رور ګڼو رور بس معاشره کې به امن وي سکون به وي تمام خوشحاله ګاونډي به هم خوشحاله ماتحت به هم خوشحاله او لوی خبردار چې رب العالمین به خوشحاله چې موږ خپل رب خوشحاله کو او خپل الله خوشحاله زما خوشحاله یم که خوشحالي خو الله په لاس کې ده کما الله خوشحاله که زه خوشحاله او کما الله خوشحاله نه که الله مې خفه کړو نو خوشحالي د خدای په لاس کې را ما به خدای څه خوشحاله کړي ښځې ته به سپک نه ګورې بې ځایه به کنځل لټل نه کوې ورسره خور ته به سپک نه ګورې بې کسر بې سوکه ده ستا لاس ته ناسته ده سپک به نه ګورې ګاونډي ته ماتحت ته نوکر ته دیالیمار ته سپک به نه ګورې بس او دا ماتحت به د دې مشرانو قدر کوي داسې به هم نه کوي چې دا مشر خو ما ته محتاجه دی نه تا ته محتاجه دی بېشکه په دې کار کې تا ته محتاجه دی خو خدای هغه له عزت ورکړی دی نو چې خدای عزت ورکړه دی ولې نه زغمې دې
دې شریعت په اصولو کې مونږ عمل وکړو الله خوشاله شو چې الله خوشاله د خدای فرشتې خوشاله جنت په خدای درکې په دې عملونو کې الله خپا او چې الله خپا نو ګره په دې خلکو فرشتې دې خلکو ته خیرې کوي یو سړی راغی یو صحابي یو نوجوان الک او هغه د اسلام سوچو چې زه مسلمانېږم نو چې نبی علیہ السلام مبارک ته کېناست نو حضور پاک ته وایي نوجوان دی وی د الله رسوله زما خو ایمان تړل کېږي خو په مسلمانۍ کې د یو شي اجازت غواړم یو څیز راته پکې آزاد کا وی څه شی دی هغه نوجوانو نه پوهېده وی ما شهوت ډېر زیات دی نو ما له دې اجازت راکړه چې زه پکې زنا کولی شم د هغه دا مطلب و چې ګنې دا به هم یو مشري او دا مسلمانی د لاس کې دا نو چاله بچی جایز کوي او چاله به حرام کوي حالانکه نبی علیہ السلام مبارک اعلان کړی دی وی ما ته چې د الله د طرف نه کوم اعلان وشي چې دا حلال دي نو زه به تاسو ته ویم چې دا حلال دي او چې الله الحلال ما احل الله چې خدای کوم حلال کړي او حرام هغه دي چې الله کوم حرام کړی وي زه د ځانه دا کار نشم کولی یو ځل عدی ابن حاتم د حاتم تایي زوی و عدی رضی الله عنه صحابي دی په مجلس کې ناستو نو دا آیت نازل شو دا آیت ذکر وکړ نبی علیہ السلام چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله چې دې عیسایانو خپل دیني مشران خپل مولیان د ارباب ګرځولي دي ته به رب وي دا زمون رب دې دا زمون مولا او دا زمون مذهبي مشر زمون رب دې نو عدی ابن حاتم په نبی علیہ السلام دا سوال وکړ وی دا الله رسوله مونږ خو خپل مشرانو ته دا نه دي ویلي چې دا زمون رب دي ارباب دي دا زمون خدایان دي دا خو مونږ نه دي ویلي او قرآن وی چې ویلي دي نو نبی علیہ السلام وتسوي ویلی عدی چې ستاسو مولا ستاسو مذهبي مشر بدل کوم شي حلالو نو حلال به موتوي کنه او چې کوم شي بدل حرامو نو حرام به موتوي یو بالکل چې هغه براله بعض چیز حرام کړه دا حرام دي مونږ به حرام دي او چې هغه براله بعض چیز حلال کړه مونږ به حلال دي وی دا ربوبیت شو رب هم دې ته وایي چې شی د حلال او حرام ګرځي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې ذکر د ځان نه یو شی حلالول شم او نه یو شی د ځان حرامول شم دا خو الله ما ته وایي چې دا شی حلال دي تاسو ته وایي ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مبين دي بیان د دې خبرې کوي دا شی حلال الله وایي دا شی حرام الله وایي نو دا الګ دا خیالو چې ګنې دې وزن له شی حلال حرام کوي نور ته وی زما ډېر انتهایی خواهش دی شوق مې زیات دی ما له پکې د زینې اجازت راکړه صحابه ناس دوغې وی اوف 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 داسې خبره کې دا د کولو خبره چې ته د حضور پاک ما مخکې کې لیکن نبی علیہ السلام لخوا الله د پیغمبر سره پوهه ډېره زیاته ورکړه پیغمبر پوهه مې ډېر زیات هغه ورته وایي چا څه غلی شی دی په یوم سړی ته وایي دلته نږدې شه ما ته نو ځان ته نږدې کړه وایي د دې نه اجازت غواړئ او د الله رسول دا پکې غواړم وایي تحبه لاختک وایي ته دا زنا خپلې خور له خوښې چې ستا خور سره دې څوک بدعملي وکړي هغه وایي د الله رسول قربان تا نه زما مور پلار قربان خور له چته دا خوښو زما خور ته به څوک رانږدې شي او سیب نه به بل څوک خور له خواخه کی وی مور نه خواخه چې ستا مور سره څوک دا چلو کی وی الله رسول الله سوې قربان نه به زه مور له خواخه کوم نه به بل څوک مور له خواخه کی وی خځه له خواخه یو قربان دا سوې نه به زه خځه له خواخه کوم چې ما خځه سره څوک بدعملي وکي نه به بل څوک خځه له خواخه کی وی لور له خواخه قربان دا سوې نه به زه لور له خواخه کوم نه به بل څوک لور له خواخه کی بس سړی پیش هو چې په ډېر عجیبه طریقې پې کړم چې زه خپلې لور له نه خوښوم چې زما لور سره څوک بدعملي وکړي زما ښځې له څوک وکړي زما مور سره وکړي زما خور سره زه خو یې خپل له نه خوښوم نو چې دا بدزنا زه کوم چا سره به کوم د اسمان نه به څوک را پرېوځي څه به څوک وي هغه یا د چا خوري یا به د چا لوري یا به د چا موري او یا به د چا ښځه نو چې دې خپل له نه خوښې نو بل دې څنګه خوښې اما د بل خور لور مور ښځی که بني بس سړی پوه شو او واقعي ما زما د سره چې څوک کوي خو زه پې بد ګڼم بله به سره ولې وکړم ابه هم بد ګڼي وی د الله رسوله بس پوه شوم نه غواړم د ځای نه اجازته حضور پاک بله په سینه باندې لاس کېښود او دعا یې ورته وکړه
اللهم طهر قلبه اللهم نسنگره نقد قلبه الله یا الله دې پاک کې د زړه صفا کې او دې پاک کې اصلي وای چې د پیغمبر مبارک لاس په پسینه کې خود نو لکه مې یخوال محسوس کړ او قسم په خدای چې دومره مې شهوت او تختید چې هغه د ګناه ولا قوت کې چې خپل بیبي ته مې هم سوچ نه پیدا کېږي میگه لورو د کمال خبره ده چې ځان له خپل لورو خځه له خور له د بل نه نخوته نو تر بل خور لور سره ولې ور څومره لوی فلسفه شو پکې خې غلا بکې دا یو طریقه شو ځان له کوم شي خوګه نو بل له وخته ځان له نخوته خور له نخوته مور له نخوته بل له ولې خوخه او به مثال زمونږه مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه دا مفتی اعظم پاکستان تیر شوی یو زمانه کې د ټول پاکستان لوی عالم او لوی مفتی د ټول پاکستان لوی مفتی او لوی عالم هغه وی په دارالعلوم دیوبند کې وما په دارالعلوم دیوبند کې چې زه پاتې کېدم نو هلته یو لوی عالم میاں اصغر حسین صاحب رحمت الله علیه دا ډېر لوی عالم او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خو د خپل زمانې لوی عالم کوم تفسیر چې لیکلی تفسیر معارف القرآن په اردو کې لیکلی دی یاره زه چې څوک په اردو پوهېږي دا تفسیر ځان سره خامخا وساتي ډېر ښایسته طریقې سره او دا عام فهم انداز سلیس انداز چې اردو خوانان په ډېر اسانه د قرآن شریف فایده ترې اخیستی شي اتو جلدو کې اوسه پښتو کې ترجمه شوې ده او تقریبا انګریزي کې او په مختلف جوبو کې ترجمه شوې وی د میاں صاحب اصغر حسین رحمت الله علیه میلمه شو هغه دوی بزرګو د اکابر علماء دیوبند دي د الله ډېر لوی شان ورکړي دا مقرره شي ان شاء الله نو د علماء دیوبند یو شان دته ان شاء الله بیان کړو وی چې دې میلمه شوم نو ډوډۍ مې ورسره وخوړه ډوډۍ مې ورسره وخوړه نو هغه درستخان په خپله غونډه قربانه په کار هم نه کې د میلمه اکرام وکړي د میلمه عزت وکړي نو چې ډوډۍ خوړلې شوه نو درستخان یې غونډه نو ما ورته ویې صاحب دا درسته او زما استاد ووی اوس استاد دی او دی شاګرد دی مفتي شفیع صاحب وایي ما ورته ویې چې صاحبه دا درستخان به زه غونډ کړم اگر چې زه میلمه یم ته مشر یې د کشر یم ته استاد یې او زه شاګرد یم درستخان به زه غونډ کړم وایي میاں اصغر حسین صاحب رحمه الله ما ته وایي چې ته د درستخان په غونډولو پوهېږې نو ما وی چې د درستخان په غونډولو زه ولې نه پوهېږم درستخان به څنګه غونډوم ما یو ځل مفتي صاحب ورته مفتي فرید صاحب رحمه الله زمونږ استاد و زمونږ پیر و شیخ هم نو یو ځل ما ته وایي ما به سره خدمت کو کتاب به مو سره وړه یو ځل ما ته وایي اوبه راوړه یخې اوبه راوړه مې ښه چې نو ما ته ویل دلته راشه یخې اوبه پېژنې نو ما وی که زه ورته ووایم چې نه پېژنم نو وایي بچه ته څنګه یخې نه پېژنې دا خو د پښتو لفظ خو دې کې څه چل دی ځکه یخې اوبه خو هر سړی پېژني چې یخې راوړه یخې خو د کې اوبې پکې اوره واچوه نو ما ته وایي یخې پېژنې ما چې تاسو بیا راته وښایئ که نه وایي څه ته وایي ما چې یخې خو دې ته وایي چې واوره پکې واچوم د هغه کمره کې پرت پروت و واوره پکې واچوم ما ته دې ته یخې نه وایي ما چې څه ته وایي واوره کې اوبه واچوه دې ته یخې وایي واوره کې اوبو کې واوره مه اچوه واوره کې اوبه واچوه لکه د واورې د جام د پاسه اوبه ور واچوه چې زه هغه اوس کړم نو دا یخې دي خو ډېرې یخې دي که نه خو د هغه مقصد دی د یخو نه کمونه هغه دغه نو مفتي صاحب وایي مفتي شفیع صاحب وایي ما ورته وایي چې صاحب دا درستخان به زه غونډ کړم وایي ما ته وایي درستخان په غونډولو پوهېږې یا خدای درستخان غونډول خو اساني خو راته وایې که ما ورته وایي چې صاحب ته راته چل وښایه اوس که ویم چې نه پوهېږم نو وایي چې ته څنګه ځوان زلمي سړی او ملا مې او که پوهېږم نو دې کې داسې چل دی ما ورته وایي صاحب ته راته چل وښایه وایي ښه د درستخان د غونډولو په چل کې دی زه پوهېږم د درستخان د غونډولو چل دا دی چې کله ډوډۍ وخورو نو زه دا ډوډۍ دا ټوټې راوالم ولې دا دوه شیرونه لګولم
My deeds will د دسترخوان د غونډولو په چل د پویو ما وی خچل د دسترخوان د غونډولو راته وخا yeah, Jannah. چل دا دی چې وی ذکر ډوډۍ وخورم اوس ګوره دیتا همدردي دیتا وای احسان دیتا وای When skies are blue, انسان خو څه کې نو زه دا چلو کوم چې زه دا غټ غټ پوټي جوړای چې کومې پاتې شي کنه دا غټ غټ پوټي او پاتې شي زمون او زیاتی نو دا غریبانانو خلکو لور دا را غون کم چې کم غریبانان خلکې نو دا زاغوی لولېږم دا ګوره انسان سره همدردي شو چې کم پدې کې لګ لګ غټ غټ پوټي وي چې هغه انسان نه ور کوم باندې سړی خپه کېږي نو هغه یو ځای دی هلته وغورځومه چې دا مارغان او کمترې وخوري دا هلته غورځوم او چې کوم ډېر نري نري وي دا پوټي چې دا خلک یې ټکور کې ځمکې ته وغورځوي دا پوټي راغونډ کړم دا ډېر نري نو دلته میګري د میګو سوړي دي دا هغې ته وغورځوم او چې کومه غوښه پاتې شي چیمړې میمړې کمې غوښې او چیمړې پاتې شي نو دلته پیشوګان دي دا یو ځای کې وغورځوم نو هغه پیشوګان راشي وخوري is white, but او چې کم خالي هډوکي پاتې شي او هغې پورې څه غوښه مخې نښتي نو دا د سپي دي هلته راغونډېږي هغه سپو ته واچوم او چې کوم هغه څیزونه پاتې شي میوې والا د میوې پوستکي پاتې شي د ام پوستکي پاتې شي او د کیلې پوستکي پاتې شي نو هغه غلې غونډې والم او دریاب کې وغورځوم دلته ډیران کې نه غورځوم ولې د ګاونډي بچي به یې وویني نو خفه به شي چې دې کیلې خوري هغه پلار خو مالدار دی نو کیلې مونې خوړل او زما پلار غریب دی نو زما د کیلو او د ام درک نه لګي نو چې کوم پوستکي پاتې شي او د هېچا د خوراک نه د میوو نو هغه زه سیند کې دریاب کې او کنده کې وخورم دې ته سوچ وایي دې ته فکر وایي او حضرت د داسې دسترخوان غونډولو باندې موږ نه پوهېږو دې ته دسترخوان غونډول وایي دا عقل غواړي عقل چې دا سوچ دې وکړه چې دا پوټې سي بې ځایه غورځېږي مونږ خلک ټول او ډیران کې غورځو ټیک ده د ډیران نه حیوانات او سپي خوري لیکن هغه ډوډۍ ده مزېداره ډوډۍ ده نو کم از کم چې نور څه ني نو دا ولې غورځې غریب له ورکړه داسې مسکینان شته چې د هغې د نوړۍ ډوډۍ درک نه لګي a هغې له ولې نه ورکړه او چې کوم ډېر پوټي وي نو ولې په ډیران ځایه کې ولې څښا کې چې ته غاړې ته وغورځې پیشوګان به وخوري که نه دا سوچ دی دا فکر دی so feels like او کټوی چې ښځه پخوي د ښځې همدردي وسوره my deeds will کټوی چې ښځه پخوي غوښه پخوي الوګان پخوي او یو ښځې پکې یو قاشوغه دوه قاشوغې او سمسې اوبه واچولې yeah, Jannah. چې مثال په طور دا کټوی د پخوم کیلو غوښه ده دې له دونه ښوروا پکار ده د ښځو ته په خپل اندازه ښه پوهېږي نو راشي یو سمسې اوبه پکې زیات دی چې څه دپاره که چېرته فقیر مسکین راغی سوال یې وکړو نو د هغې څه شوه که چېرته چیغې اواز وکړو د دې دا د هغې څه شوه مېلمه انسان دی که راغی دا د هغې څه شوه نه فقیر راغی نه مسکین راغی نه مېلمه راغی هماغه که سمسۍ ښوروا دې ښځې او د بچو وخوړه ثواب یې د هغې ټولو نیتونو شو چې دی کم نیت کړی دی داسې شوه لکه کټوی کې فقیر مه خوړه کټوی کې مسکین مه خوړه کټوی کې مېلمه مه خوړه او په کټوی کې چڼې او طالبه مه خوړه نیت لی دی به د ښېګړې نیت کوم بس کور له خو تاسو ټول سودا راوړی که لکه ټول خلک مونږ هم راوړو که نه دال الوګان غوښه دا خو هر سړی خپلې کور ته او مسالې راوړي که نه ګوره نیت څه وکړه نبی علیه السلام فرمایي چې کور ته وړې نیت وکړه نیت چې دا زه دې بچو سره ښېګړه کوم مال الله راکړه دې بچو سره ښېګړه کوم دا دې راوړم چې د ښځې سره ښېګړه وکړم چې زما دا بچي یې وخوري او دا ښځه وخوري چې دې پرې د پردي سوال نه بچ شي او دې ماړه شي او وجود کې طاقت وشي چې عبادت وکړي دې ښځې بچو چې دې څومره ذکرونه وکړه او څومره عبادتونه وکړل ټولو کې ستۍ شی شو او د صدقې ثواب د صدقې ثواب صدقه خو ډېر لوی شی دی جي خیر ښېګړه دا ډېر لوی شی دی جي احسان مسلمان سره انساني همدردي حضرت موسی علیه السلام زمانه بني اسرائیل خو عجیبه خلک وو بني اسرائیل خو دغه و چې د موسی علیه السلام سره د دریاب نه پورې وتل او په لاره باندې تللو او دشمن یې د سترګو مخکې هلاک شو
فرعون سره د خپل لښکر د سترګو مخکې مردار شو چې پورې وتل نو په یو قوم تیر شو هغه قوم د سخي عبادت کوي The trees سخي ته به سجدې کولې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وایي اجعل لنا الها کما لهم موږ له هم داسې یو خدای جوړ کړه چې موږ ورته سجدې وکړو eternal. موږ هم جوړ کړه که نه ایت ته خدای مو بیخ وباسته نو د دې له لاسه خو ستاسو دشمن غرق شو او تباه شو چې شرک یې کوم نو دومره در باندې خدای فضل و کرم وکړه سپېره بچو نو سخي غواړئ چې موږ سجدې وکړو اوهو انکم قوم څه جاهلان خلک هغوی به قسم قسم نخرې او سوالونه به کول په وادي تیح کې ولا خدای پاک صاحبه ترنجبین ورکړو سیسې سلوا مړه ځان سیسې دا به راسې خوړلې به څه وایي موږ له پیاز موږ له اوږه موږ له پیاز راکړه موږ بوله چې موږ مسور وخورو مصر ته بوده مسور وخورو او پیاز او اوږه خدای مو د خیر ټوبې خو باسه پیاز څخه شی دی چې پیاز خورئ بشیر جان لري کار کتلی دا پیاز د مخکې نه وو په مصر کې خو تیح کې نو دا د بني اسرائیلو خبرې دي نو یو کس پکې راغی نو موسی علیه السلام ته وایي ګوره ناشنا سوال دی وایي ته الله ته سوال وکړه نو چې ما له په دنیا کې څومره روزي خدای مقرر کړې ده که نه یو ورځ راکوي بله میاشت کې تر څو کاله چې دي هلې ټوله ماله خدای په یو ځل راکړي د 10 کاله او د 20 کاله ژوند کې هر څونه ژوند چې د الله ته مه پته یې نو 10 کاله مې ژوند دی او که 20 دی او که 30 دی او که 15 ورځې دی خو چې خدای څونه ماله په دې وروسته ژوند کې روزي مقرر کړي که نه هلې ماله غونډه راکړي چې بیخ دې وزه بیا به څه خورې چې غونډه یې دله درکړي بیا خو به وروسته څه خورې بس وي لږې ورځې ښې دي خو د خوان ښه دي هلکه وایي یوه نوړی ښه ده خو د لاوري په دوکان بچرجان وایي یو ورځ ډوډۍ ښه ده خو چې ښایسته وي او جلال لږه یو وخت کې او لږه بل وخت کې او لږه بل وخت کې او لږه بل وخت کې نو د یو ورځ هغه خوند به مو نه شي دا ټوله په یو ځل ښه ده نو ورته یې وایي بس ماله دا سوال وکړه چې زما هغه ټوله روزي ماله خدای راغونډه کړي که یو میاشت پې تېره شوه ښه په خوشحالۍ او که 2 پې تېره شوه په ښه خوشحالۍ او که هفته پې په خوشحالۍ تېره شوه هر څومره چې خدای مقرر کړي خیر موسی علیه السلام او بني اسرائیلو سره ډېره ګزاره به یې کوله الله ته سوال وکړي خدایه وروي سوال غواړي خو دا خو زما تقدیري فیصلې دي الله زما امتي دی او ډېر په مینت او ډېر خاص سړی مې دی دا سوال ولا قبول کړه چې دله څومره روزي مقرر ده په وروسته عمر کې دا ولا غونډه په یو ځل بس ورکړه که دې میاشتې خلاصې یو که 10 ورځې که بیا لوګې مرې یو کال څه کېږي سوال وشو الله ولا هغه هر څه ورکړل حضرت موسی علیه السلام په سفر تللی و هغه خو دا خیال و چې زه خو روزي ورکړی شوه او دا به 10 ورځې کې 15 ورځې کې 20 ورځې کې خلاصه شي چې خلاصه شي دې پیچ او کار یې پیچ الله نظام دی اوس موسی علیه السلام څه موده پس راغی هغه تپوس یې وکړو او د هغه ځای ته ورغی دی به د سړي بنګلې دي او د سړي غلامان دي وینځې دي ګڼې چیلې دي او د دنیا میلمانه دي او څه کینې او څه پاسې خدای دا سوچو هغه لږ شی و چې الله زما په دعا ولا ورکړه هغه پوټې غوندې شی و د 15 شپږو 10 ورځو خوراک د ښه خوراک چې باندې په یو ځای خلاصوي د بچو سره دا خو سړي بنګلې دي او بلډینګان دي او ګڼې چیلې دي او د دنیا مالدار دی سړی هغه لکه بدل دی تپوس مې کړو ما یم وایي دا سوچو بس وایي دا ګوره الله ته فورا رجوع کړه پیغمبر خو به الله ته رجوع کوله یا الله دله خو چې تا د ټول عمر روزي ورکړه خو ډېر لږ شی او دا خو د دنیا سامان دی د سره او مالدار دا خو دې نه چې د زامن نه چې کړوسیر نشي خلاصولی او د دنیا میلمانه راځي الله ورته څه وی موسی سړی دی هوښیار امتي دی هوښیار ما سره تجارت شروع کړه سړی دی ما سره تجارت شروع کړه الله را دې څه مطلب دا چې کم شی مې ولا ورکړو نو بس فقیران یې راغونډ کړل او په هغوی یې خرچې شروع کړې او میلمانه به یې راغوښتل او په هغې یې خرچې شروع کړې شیخ ملغون په یو ځل ورکړو ډېرو بس په میلمنو او صاحب په فقیرانو په نیکانو په صالحانو په دیندارو خیراتونه شروع شو او میلمستیا شروع کړه موسی تا ته پته نه لګي چې زه یو په ځای کې 200 بیا ورکړم 100 روپۍ چې ولګي 100 ورکړم 200 ورکړم چې 2 لګي 1400 ورکړم چې 0 لګي نو 200 ورکړم زه
خو یو په وسه ورکم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله قرآن کې الله وایي كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وی چې څوک د الله په لار کې خرج کوي د هغې دا مثال دی لکه سړی چې لکه د غنم یو دانه د هغې نه دغه زرغون شي تیله او هر یو تیله کې وږي وي نو اووه وږي شو په یو وږي کې 100 دانې نو 200 شو یو دانې نه 200 جوړم بلکې والله یضاعف لمن یشاء الله چې غواړي دې نه زیات ورکوي نو سړي دې ما سره تجارت شروع کړه نو چې ما سره تجارت شروع کړه نو ما ورسره څه چلو کړه ما ولا د څومره میلمانه به او څومره نو د ما تقدیر کې ولا ولیکل فرشتو ته ولیکل په لوح محفوظ کې دې سړي لا چې څومره د دوالې خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي ولا چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي خشابه چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوا وته تکړه چې تجارت ته شروع کړې دي ته بستړې چې الله او د الله فرشتي بستړې نشي بنده ستړي کېږي الله نستړي کېږي بنده محتاج الله محتاج نه دی صدقه کې بیا دا کمال دی پس یو بل خبره یاد شوه هم درد دی یو سړی په سفر ته مور ته بچي وريال چا سره همدردي کوه احسان ښه سلوک کوه سفر کې خو بعضې بنده وکړي چې پیسې ورته نه خو ډوډۍ نه ملاوېږي دې غریب ته داسې یو نوړی ډوډۍ په سفر کې پرته وه او اوږې هغه ډوډۍ چې راواغېسته او خوړی یو مسکین فقیر اواز وکړه ای وروره که ستا ګزاره کېږي او د لوږې نه تکلیف درته ني نو زما په خېټه د لوږې درد را ماله راکړه د وی زما خو کېږي ګزاره ما خو سار خوړلې ده بېګا لکه مو نه خو ګزاره کېږي سبا که مو نه خو ګزاره کېږي او زه سبا له به د ځنګل نه وځم بازار کې به خدای پیسې شته ډوډۍ به واله راشه واله دا اوس همدردي شوه دی ونه وایي چې مړه خپل کار کوه چې ته مړی نو مړه که نه زما در باندې څه مړی نو مړ شه نه همدردي وکړه جي واله دا ډوډۍ هغه له ډوډۍ ورکړه او صاحب من دې بلاره ته چې بلاره دې څنګه ته یو ځای کې خپه کېښوده خپه پسته غوندې ولګېده او پرش غوندې محسوس کړه چې ویې کتل د خپې لاندې مار دی یا خدایو دې بلا سره څوک دې خدای اوس خدا وجلم نشم غټ مار دی او لکې مو یو تاویږي رانه ویارېده او د مار نه فورا خپه لر کړه چې لرې کړه نو مار خوله کې سینخطي ټکې ورکوله خو د مار په خوله کې د ټک نه پې بچ شو د زر لرګې راواغېسته او مار یې په دا سر و مار خو مړ شو چې مړ شو په پریشانۍ کې پروت دی اوده شو خوب یې نه خوب کې ورته یو فرشته الله پاک راولېږله دې څه فرشتې ته قصه کوي یاره دغسې خدای د خوب کې ورغېست وی که نه دغسې الله د ماره بچ کړه او د مار خوله کې څه شی نښتې و که څه شی نو یې نښتې نو دې مار په ما ټک چلاو سر یې زما د خپې نه بار او په بیا ټک چلاو او بیا څه شی که نه یې نښتې بیا وجل یې نه شو خو قق یې کول نو ما په لرګي و مړ مې کړ هغه فرشته ورته په خوب کې وایي خبرې چې دا څه شی وی نه وی دا هغه ډوډۍ وه چې کومه تا هغه فقیر له ورکړه د هغې ډوډۍ مثل خدای راوسته او د مار په دا خوله کې ولخاله که فقیر له هغه ډوډۍ نه وه ورکړې د مار خولې له به خدای نه وه رسولې د مار خوله به نه وه بنده دقه د مرګ و دا د مقرره نیټه وه که فقیر له دې ډوډۍ نه وه ورکړې نیټه دې همدقه خدای د مار همدې له مقرر کړې و چې شا به دې بلا دې خپه بېږدي او ته به ټک ورکې وجنې به دا ستا د مرګ سبب و فقیر له دې ډوډۍ ورکړه نو الله وایي ځه د فقیر خولې بنده کړه فرشتو ته حکم وکړه د دې مار خوله بنده کړې خوله وله بنده کړې د خیر ښېګړې او مسلمان سره چې ښېګړه کوي د هغې بدل خدای په دنیا کې هم ورکوي نه پرېږدي او آخرت کې رب العالمین د هغې بدل ورکوي دا وړه خبره نه ده نو خیر ښېګړه مسلمان سره عام مسلمان سره به هم کوي لکه ته چې سوچ کې که د دې ګاټ په ځای زوم او ما سودا کوله ما به کوم شی غوښته 1 نمبر به مې غوښته نو زه 1 نمبر ورکوم که د دې ګاټ په ځای زومه او دا سړی چې دا کوم ګاټ یې لیده ما په دې دوکان کې ناست وی نو ما چې ته ما طرف ټګي کوله زه به خفه کېدم که به نه خفه کېدم نو زه به هم ټګي نه کوم که د دې ګاډۍ والا په ځای زومه دا ګاډۍ والا چې کوم شی خرڅوم که د ده په ځای باندې دا ګاټ وی
او زد ما د ګاډۍ نه سودا کوله نو ما ته کوم شی غشته کله ما سره ټګي کوله زه به خفه کېدم زه د سره ولې ټګي وکړم بس د پیغمبر مبارک په دې حدیث کې لویه فلسفه پراته ده لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه چې ځان لبا هغه شی په بل مسلمان لخوښي کوم ځان په سفر کې نبی علیہ السلام مبارک روانو بخاری شریف کې حدیث صحابه وایي چې موږ به یو داسې ځای ته لاړو چې په هغه ځای کې به موږ دمه کوله نو چې کمې به وړې اونې وې نو هلته مونږ سملاستو ځکه د هغې سولې راکوټې وي او چې کوم به ګوره اونه وه نو هغه مونږ نبي علیه السلام ته پرېښوده چې پرېږده د دې ګورې اونې سوری ډېر دی نو چې دي پکې ارام وي داسې یو سفر کې را روان وو ډېر لوی ځنګل و د اونو نو مونږ داسې په وړو وړو اونو تقسیم شو غرمه وده شو او چې کومه غټه اونه وه او ګوره وه هغه مو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پرېښوده هغې اونې لاندې مو هغوی ته څادر برابر کړ وایي مونږ وده شو وایي چې وده شو اوسې به چې مونږ را پاڅېدو نو نبي علیه السلام اشاره وکړه چې دلته راشي مونږ ورغلو چې ورغلو یو سړی ورسره ناست وایي دا سړی راغی وایي زه دومه او زما توره دې اونې ته ما اوېزنده کړې وه په تیکې کې بنده وه وایي دا سړی چې څنګه راغی نو توره یې زر راواغېسته او د تیکې نه یې وویسته وایي د تورې په کش زه راویښ شوم چې زه راویښ شوم او ومې کتل زما توره د ده په لاس کې بې تیکې بربنډه ده دقسې راته نیولې ده او ما ته وایي چې من یمنعک مني ما نه به دې څوک بچ کوي څوک به دې رانه بچ کوي وایي ما وایي چې الله به مې بچ کوي بچ کوونکی خو الله دی خو د الله په ذات یقین مضبوط شی دی یقین دا کلک شی دی مضبوط یقین ساته د الله په ذات ما وایي الله به مې بچ کوي وایي چې دا مې ورته ووایي لاس یې پره پیدا شو توره رو رالي په تیکې کې بنده کړه او لاس پره پیدا شو توره ته مې غورځېده ما توره راواغېسته او روچته مې کړه ما وی اوس به دې ما نه څوک خلاصوي ځکه نو ته خو کافر یې ته خو مشرک یې وایه او څوک به دې خلاصوي بس سړي سره جواب نو وی توره مې واپس په تیکې کې ومنډله ما ورسره همدردي وکړه معاف مې کړ چې زه خیر ګوره هغه څومره خطرناک اراده وه دا نبی علیہ السلام مبارک دوی او الله تعالی دا خو الله پاک ذمہ داری غشته دا قرآن شریف کې الله فرمایي والله یعصمک من الناس خدای بر د خلکو نه بچ کوي نو راوي خې کو دا روبو د الله د نوم زورو چې هغه کافر نه تورو غردول یعنی که دا نبی او نبی علیہ السلام کو دوی نو د خدای والی گزار کوه هغه وخت سره خدای کافر وکړ ځکه مې خدای والی خو کافر هغه وخت گزار پې کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاف کو چې معاف کو ورس دا همدردی او د احسانی همدردی سلوک تا ګوره هغه باندې سي فورا کلمه شهادت وي او رب العالمین مسلمان نو دې حدیث کې انسانی همدردی ته اشاره دا صحابه کړي دا مثال زموږ مخکې پروت دی که چېرته یو ګاونډي د بل ګاونډي سره همدردی وکړه قسم دې که د ګاونډ جګړه جوړه شي یو رشته دار د بل رشته دار سره انساني همدردي کوي قسم دې که سره رحمي قطع شي که یو تاجر د بل تاجر سره انساني همدردي کوي نظام به ټیک روان ګاک د دکاندار سره دکاندار د ګاک سره قسم دې که څوک 2 نمبر شي خرڅ هر څه به ټیک ټاک دا شی سیستم خو مونږ خراب که که نه مونږ څه خراب که د ګاک نه ونیسه شی خراب دی ګاک څه وایي مړه خیر دی ارزان راکه بېکاره دي خو ارزان راکه اوله 2 نمبر راوړي که نه راوړي نو دا یو خو یې ته ارزان غواړي بل خو یې نه غواړي نو هغه پکې کار جوړ شي هغې په بل هم دغسې خرڅ نو هغه وایي هغه راکوټي دکاندار هغه غټ ته وایي مړه کمزورې شی راکه هغه بېکاره راکه هغه بل ته وایي هغه بېکاره هغه بل ته وایي بېکاره هغه چین والا ته وایي کمزورې مال جوړ کړه نظام زمونږ د ټولو ګنده دی الف نه والا یې پورې ګنده دی ولې داسې کوو
چرته دې رکوټي دکاندار دا و چې نه کله دې ګاټ په ځای باندې زوی ما به خشه اغشتو نو زولې د پرې ور مسلمان خراب شي خرڅ کوا نو بیا به دې رکوټي دکاندار خراب شي 2 نمبر شي د بر دکاندار نه ناغشتو بل ته پته لګی دا چې ور ما نه خرڅيږي شي نوزي هغه به هغه ګټ تاجر نه بیکاره شي ناغشتو هغه ته پته لګی چې شي نوزي نو چین والا ته بنوي چې 2 نمبر جوړ ما یو ځل په سعودي عرب کې یو شي سودا لشته یو دکاندار چې مې دی واغشتا نو مې لکه جاپاني را هغه چې راکه چې ما کوتل پاګه غټ لیکلو میډن چیر ما خدای ته ورو د چین سامان خو په پاکستان کې بالا ډېر خرڅي ډېر نه ولې وړم ما چین والا مراکه وتا ته مو جاپاني راکا هغه خساله وغه دکاندار ما ته پیسې ډېر لګول وخت کې شیخ وړي مې نه پیسې ډېر لګول به بدای اوس لا خره نو مې دا خو البته چې موږ ترزان ملاويږي وی دا چین چې پاکستان له جوړي جدا شي جوړي سعودي له جوړي جدا شي جوړي امریکای له جدا شي جوړي لندن له جدا شي جوړي چین والا تاروي د چین نه خپل سودا راوړو دلته کارخانه والا دي چې څو ته کوم وغه دل جوړي کته چې مال د سلور کوچه جوړ کنه سلو بدل جوړي کته مال د 500 والا شي جوړ کا مدا 500 دل جوړي کته مال زرو والا جوړ کا قدل جوړي نو ماته دلته خلک بیکار سیز نخوا کوي چې ولا ورک واپس را پسې وړي حکومت ته وایي دا شهر باندې خراب پس کړی دي زمون کار سره کې 2 نمبر په کارخانه جوړو ما په خبر ونه پېښه دا مطلب نه دی چې دا ټول خلک داسې دي گاکانو کې دي په دکاندارانو کې دي په مولیانو کې دي بس هر چا کې شته پیسہ داسې شی دی انسان برباد کړی دی خو مونږ رسول الله مبارک حدیث ته وګورو دا نظام به ټیک کېږي حضور پاک څه فرمایي چې ځان له کوم شیخ وخت دی ځان له کوم مشوره خوښه ده د بل مسلمان لا نو بل لم مشوره ورکا ځان له د بل مسلمان نه دوکه نه د وخت تا سره دوکو کی بل دوکه ما ورکوا ځان له نه د وخت جبل د ما بیزتیو کی نو د بل بیزتی مکوا ځان له نه د وخت جبل تا نظمکه ونیتی تا نه کور ونیتی د بل مکه کور ولی نیسی ځان له نه وخت د ما خور لور سره سو غلط نظر وګوري نو د بل خور لور سره په غلط نظر ولی ګوري یو حدیث کې ټوله فلسفه پرتره او د دنیا نظام پکې پروت دی او کوم په دې باندې is white, but